د وړوکي اختر مونځو دا واورئ بیا به یو بل ته په ګوټونو کې نه ګورئ تاسو ته پته ده موږ بیا په دې اخترونو کې یو بل ته ګورو او ډېرو خلکو د اختر د مونځ طریقه نه ورځي څوک به نه تپوس وکړي د ټول نه مخکې دی نیت دی نیت د زړه قصد او ارادې ته وي چې په زړه کې دې وي عموم پوره ده خو بعضې خلک یې په خوله وایي نو نیت مې وکړو د زړه د خلاصه 2 رکعاته د وړوکي اختر واجب مونځ سره د شپږو زوایو تکبیراتو سره مخ مې د کعبې شریف پر وړو الله اکبر کو دا ته په خوله ونه وی نو صحیح ده په زړه کې بس دا ټول راوله خبره ختمه د هغې نه پس الله اکبر چې دی وي سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک وی اعوذ بالله بسم الله دی وي بیا مولوي صاحب الله اکبر یو پیرا لاس په لاندې کې بیا 2 پیرې الله اکبر بیا په 3 بیر چې کله وي الله اکبر نو بیا به الله څه وکړي وتړئ پښتو کې چې وتړئ نو مولوي صاحب به قرات شروع کړي بیا به سورت شروع کړي بیا به رکوع کړي بیا به سجده کړي بیا به 2 رکعات ته راپاسي په 2 رکعات کې به بیا قرات وایي الحمدلله وللدوالین امین بیا به سورت وایي نو بیا به رکوع لزینا بیا به څه وایي مولوي صاحب الله اکبر یو پیره لاس په پرېږدي الله اکبر 2 پیره الله اکبر 3 پیره په څلورمه پیره به څه ځي بیا به رکوع لاړ شي او بیا سجدې دي او بیا قاعده ده او بیا سلام دی ښه نو دا د اختر طریقه ده د مونځ طریقه ده مهرباني وکړئ دا زده کوي ماشوم به نه تپوس کړی چې بابا دا مونځ څنګه دی بیا به ودی چې ماله خو نه راځي